حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وي په شام کې یو يهودي اوسېدلو. دغه يهودي به هره هفته تورات تلاوت کولو. یو هفته تورات راواغستلو. ګوري په دې تورات کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ورته څلور ځای مخته راغلو او دغه څلور ځای نوم چې ورته راغلو دی وش کولو او ویې سوځولو. په بیا تورات کې ښودلو. په بل هفته چې بیا د يهودي دا تورات راواغستو د نبی علیه الصلاة والسلام نوم مبارک او صفات دا ورته اته ځایونو کې مخته راغلل. نو هغه اته ځایونه یې موشلول او د غصې نه یې وسوځول. بیا یې تورات کې ښودلو. په بله هفته بیا راواغستلو. دا یهودي دا تورات تلاوت کوي خو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک ورته 12 ځای کې مخته راغی او صفات د نبی علیه الصلاة والسلام د غصې نه یې وشکول او یې سوځول. بیا یې کېښودو. بل ور چې بیا راغلی بیا هم دغسې د نبي علیه الصلاة والسلام صفات دي بار بار مخته ورته راځي. اخر کې پتنګ شو راغی. د خپلو ملګرو نه پوښتنه کوي ورته وایي دا محمد څوک دی صلی الله علیه وسلم چې دا بار بار په تورات کې نوم راځي او صفات یې پکې بیانېږي. نو ملګرو ورته وویل معاذ الله دا یو دروغجن انسان دی. ښه به دا وي چې د ده نه ځان لرې وساتي او نږدې ورته ورنشي. نو د په زړه کې ورکم د نبي علیه الصلاة والسلام د ملاقات مینه پیدا شوله. غیبانه عشق په زړه کې پیدا شو. په زړه کې ارزو پیدا شوله چې زه ملاقات د نبی علیه الصلاة والسلام سره کوم. دا یهودي ورته ویل زما دې قسم وي په هغه تورات باندې چې په موسی علیه السلام نازل شوی دی زه به خامخا د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات کوم. ما څوک نشي ایسارولی. خو دی بس روان شو. په خپل اس باندې کېناستېدو. مزلې کولو او نو اخر په پوښتنه مدینې منورې ته راورسېدلو. کله چې مدینې منورې ته راغی نو اول ملاقات چې وشو نو هغه د حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه سره وشو. مشر صحابي مبارک دی. د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د الله تعالی ډیره نوراني چهره ورکړې وه. نو دی چې کله وکتو دا یهودي په زړه کې فکر کولو چې کېدای شي دا به هغه د اخر زمانې پیغمبر وي. دا به نبي علیه الصلاة والسلام وي. نو ورته ویل چې ته خو به نبي علیه الصلاة والسلام نه یې ته خو به د اخر زمانې پیغمبر نه یې. نو سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه چې دا خبرې واورېدلې انتهایی زیاتې وجړل او ورته ویل چې زه خو د هغه خادم او غلام یم. زه خو د اخر زمانې پیغمبر نه یم. نو دغه یهودي ورته وایي چې زه ډېر لرې ځینه د نبي علیه الصلاة والسلام د ملاقات دپاره راغلی یم. زما ملاقات د هغه سره وکړله. نو دغه دوی چې خبرې کولې نو علما کرام فرمایي په دغه وخت کې د نبي علیه الصلاة والسلام د وفات 3 ورځې کېدلې چې وفات شوی د وصال 3 ورځې کېدلې. نو حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه مبارک په زړه کې ویل وایي که اوس ورته وایم چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شوی نو دی به خفه شي او بیرته ولاړ شي او په خفګان حالت کې ولاړ شي. او وایي که ورته وایم چې نه دی وفات شوی نو دا په دروغ کې راځي. وایي ځان سره مې ویل چې بو به ځم مسجد نبوي ته او صحابه کرام سره به کېنم. ورته ومې ویل چې راځه ای یهودي تا به زه د نبي علیه الصلاة والسلام د ملګرو سره میلاو کړم. کله چې دغه یهودي مې مسجد نبوي ته راوستلو ټول صحابه کرام باندې خاموشتیا خبره ده ځکه لږې ورځې کېدې چې محبوب عربي صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت کړی او تللی ټول غلي ناست دي. د غم څادر پې خور دی. ارامتیا ده. دغه یهودي چې کله جومات ته دننه کېږي اواز کوي نو د فکر کولو چې په دې ناسو خلکو کې به شاید یو کس نبی علیه الصلاة والسلام خامخا وي. خبر خو نه و چې نبی علیه السلام وفات شوی دی. اواز یې وکړو السلام علیک یا محمد. دا اواز چې وکړو په صحابه کرامو کې یو جړه شروع شوله یو غوغا شروع شوله او صحابه کرام وکتل ویې ویل چې ته څوک نه وې راغلی چې زمونږ زوړ او غم دې بیا راتازه کړو. زمونږ هغه کم چې کوم مونږ سره فکر و هغه کوم د نبی علیه الصلاة والسلام درد و هغه بیا راتازه کړو. داسې ښکاري چې نوی راغلی او تا ته د نبي علیه الصلاة والسلام د مرګ په اړه معلومات نشته چې هغه وفات شوی دی. نو دغه یهودي چې دا خبره واورېده چې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شوی دی نو علما کرام فرمایي لکه د وړو ماشومانو غوندې چغې کړلې او په سلګو یې وژړل او افسوس یې کړو چې های افسوس زما غمه های افسوس زما د سفر ناکامي چې ما ناوخته سفر وکړلو. کار چې زه بیخي مور نه وی زیږولی او که مور زیږولی وی دا یهودي دا خبرې کوي چې کشکې مې بیخي تورات نه وی لوستلی او که بیا مې تورات لوستلی وی په تورات کې مې کاش چې د نبي علیه الصلاة والسلام نوم نه وی کتلی او کاش چې د نبي علیه الصلاة والسلام نوم خو دې راباندې وکتلو چې د نبي علیه الصلاة والسلام ملاقات خو مې شوی وی. خو ډېر زیات یې وژړل. بیا ویل چې په تاسو کې علي شته د علي په نوم څوک سره شته. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته رامخته شو چې زما نوم علي دی زه د نبي علیه الصلاة والسلام د کاکا زوی یم. وایي چې تا نوم ما په تورات کې اورېدلی دی او لیدلی مې دی. درته یهودي ورته وایي ما ته د نبی پاک صلی الله علیه وسلم صفات لږ بیان کا حلیه مبارکه راته لږ بیان کا. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته مبارک ورته فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام قد مبارک چې و دا نه ډېر اوږد او نه ډېر ټیټ او بیا ورته فرمایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سر مبارک چې و دا ګول و همدارنګې تندې مبارکې چې و دا فراخ او په هغې کې ګونجوالی نه او همدارنګې د محبوب عربي صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې چې دا انتهایي زیاتې تورې وې توروالی پې غالب و او همدارنګې باڼه چې و دا اوږده و. د نبي علیه الصلاة والسلام د سینې نه واخله تر نامه پورې د ویښتو یوه لکیره وه. همدغسې د نبي علیه الصلاة والسلام مختلف صفات ورته بیان کړل او د دوانو اوږو تر منځ یې مهر نبوت و. دا صفات چې ورته د یهودي ته بیان کړل نو یهودي ورته چې رښتیا دي ویل دغه ټول صفات ما په تورات کې کتلي دي اورېدلي مې دي. بیا یهودي وژړل
ورته ویل چې تاسو سره د نبی علیه الصلاه والسلام سره نښه شته کالی او یا جبه چپنه مبارکه څه شته چې زه له ګورم بوی کوم خولي کوم نو نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته امر کو چې ورشه او فاطمه ته وایا رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه الصلاه والسلام جبه مبارکه چې چپنه دا غراوړي چې دلته پکار ده نو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ لاړو او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دروازه ټک ټک کړه ورته ویل چې د دوه جهان د سردار لوري چې زه راغلی ما سلمان یم ما د نبی علیه الصلاه والسلام چپنه مبارکه راکړه علما کرام فرمایي په دنه کور کې د حسنین مبارکانو جړاوه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها جاړي ځکه د نبی علیه الصلاه والسلام غم چې یا انتهایی زیات ډیر دروند هغه جړل ورته وایي چې سلمانه زما د پلار په چپنه باندې خلک څه کوي څه د پاره وړي نو ټول قصې ورته د يهودي وکړه چې دغه يهودي راغلی دی او د نبی علیه الصلاه والسلام عاشق او غیبانه او غواړي چې د نبی علیه الصلاه والسلام چپنه مبارکه خپل کړي نو هغه چپنه ورته راولېدله علما کرام فرمایي دا چپنه چې و د کجوري په تار باندې د کجوري په غسانګ هغه باندې وځي کې د سی پیوندونه غوندي ورته لګیدلی دا یې راوړل نو اول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بوی کړل او بیا خپل کړل بیا نور صحابه کرام خپل کړل بیا د يهودي خپل کړل ډیر زیات وجړل او ویل چې واه ماشاءالله څومره عمده خوشبوئی ده څومره ښایسته خوشبوئی دی نسی نو بیا دغه يهودي او دغه نور صحابه کرام لاړل د نبی علیه الصلاه والسلام د روضه مبارکه خواته ودرېدل او د يهودي کلمه ویله چې الہ زه ګواهی ورکوم چې ته واحد لا شریک ذاتي او ستانه غیر بل څوک د عبادت لایق نشته او زه دام ګواهی ورکوم چې د صاحب قبر دا قبر والا چې د ستا حبیب دی دا الہ العالمین د ستا دوست دی او د چې هر یو وینا کړی الہ العالمین زه دا غي تعریف کوم او زه پاغي باندې ایمان راوړم زه په تصدیق کوم الہ که زما ایمان ستا په درګه کې قبول وي زما خو یوازینی ارمان په دنیا کې دا و چې د محبوب عربي صلی الله علیه وسلم ملاقات مې وشي ورسره خو ملاقات مې ونه شو الهه که زما ایمان ستا په درګه کې قبول وي زما نه په همدې ساعت باندې روح واخله نو علما کرام فرمایي چې وخت نه و تېر شوی په هماغه ساعت کې دغه یهودي چې مسلمان شو دنه الله جل جلاله په هغه څه کې سا واخیستله انا لله و انا الیه راجعون دا غیبانه عاشق په همدغه ځای کې د نبي علیه الصلاه والسلام د روضه مبارک د پاسه همغلته وفات شو بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته غسل ورکړو او په جنت البقیع کې بیا دفن کړو دا د نبی علیه الصلاه والسلام ورونو د عشق او د محبت او غیبانه عاشقان چې لیدل نه صرف صفات اوریدل او عاشقان شوی نو موږ تاسو ته خپل فسر پکار ده چې موږ تاسو سره انتهایی زیات احسانات کړی دي چې دا غي مبارک په خپل سینه کې هغه عشق او محبت راولو